په دې 5 کلونو کې تقریبا هر ځل ما په فولکلور باندې یو شی جوړ کړی دی. دا ډېره پراخه ساحه ده او ډېر کار غواړي. زما خپله د نن سهار مې تصادفي په دې باندې دغسې د جمله ذهن ته راغله یا به مې اورېدلې وخت دغسې ذهن ته راغله. یو څوک چې غواړي د یو ملت له رو سره بلد سي نو دغه ملت له فولکلور سره بلدیدل حتمي ده چې باید ځان بلد کړي. ځینې داسې شیان شته دي چې زه فکر کوم چې په هغو باندې باید کار وشي. په ځینو برخو کې کار شوی ده، فرضاً لنډۍ تر یو حده پورې راټولې شوي دي، متلونه همداسې، یعنې دا په دې معنا نه ده چې کافي دي، کار غواړي. خو ځینې نورې داسې برخې دي چې په هغو بیا هېڅ کار نه ده شوی. فرضاً د واده پیورونه، دا تانې او پیورونه چې دي له یوې سیمې تر بلې سیمې ډېر فرق کوي. ما د څو سیمو خلک په دې ارتباط باندې وغږول. په هغو کې ځینې ندام شکل یو بیت ده چې ردیف لري، قافیه لري او تقریبا ما چې د څو سیمو د خلکو نه پوښتنه وکړه دا 11 سېلابه ده. اما په ځینو سیمو کې ما دا داسې ولیدلې چې 2 بیته دي، 3 بیته دي، بیا یې د ځینو داسې دي چې د ردیف او قافیه هم سره ورته ده او د ځینو بیا سره بیلې دي. ځینې داسې بیتونه مې په هغو کې ولیدل چې بیخي ردیف او قافیه نه وه پکې مراعات شوي. یو جالب شی چې د دې تر څنګ فرضاً زما را په یاد شو، یو وخت کې جاج ته زه ورغلی وم، جاج استاد ته ما ورته ویل دغه ده، خو په خیراو مې غږاوه چې خیرا څنګه ده او دعا څنګه ده. ده راته ویل وایي په هر حال په خیراو یو څه کار شوی دی یا په دعاګانو یو څه کار شوی دی. یو شی چې هیڅ کار نه ده ورباندې شوی او فکر نه کوم چې چا دې یوه جمله هم په دې اړه لیکلي، هغه دا ده چې د مړي وروسته، یعنې چې کله چاته غم پېښېږي د دې وروسته زموږ د سپین ږیرې دا چاته چې غم ورپېښ شوی ده دوی ته کیسې کوي، دوی ته یو ډول تسلیت ورکوي. دا شی بیخي نوی ده، فکر کوم تر اوسه به چا کار هم نه وي ورباندې کړی. یعنې دا هغه برخه ده چې موږ خلکو ته چې تسلیت ورکوو، کومې کیسې ورته کوو، څه ورته وایو. یعنې که موږ هر یو په خپله سیمه کې په داسې مسایلو باندې فکر وکړو، دا ډېر شیان داسې شته دي چې موږ یې کولی سو هغه راټول کړو او هغه به په حقیقت کې لومړني ګامونه وي. ما مخکې د کنځاکیو، فرضاً زموږ په سیمه کې کنځاکۍ ورته وایي، د دوی یادونه وکړه. یعنې په دې کې ما داسې جالبه شیان پیدا کړو چې ما تر اوسه نه و اورېدلي او دا د دغو شیانو راټولول د ما په خپل فکر سره، یعنې زه چې شاعري کوم ډېر وخت ډېره استفاده له فولکلوره کوم، حتی هماغه اصطلاحات راخلم. دا د ژبې له غنا سره تنها دی نه، یعنې فرضاً د موږ د کیسو لپاره د تسلیت په وخت کې موږ مناسبې جملې نه لرو، ورته کله ناکله یې په زور جوړوو، هغه ډېرې بیا ښې نه لګېږي. دا داسې ده موږ پینې ورلګوو، دا د ما په خیال باندې ډېرې ښې نه ایسي. موږ ډېر مناسب شیان لرو چې هر څوک د خپلې سیمې راټول کړي. د ما په خیال دا به هم له ژبې سره مرسته وکړي، هم به د ادبیاتو له نورو برخو سره چې موږ ورته ضرورت لرو مرسته به وکړي. او بل دا ده چې کله ناکله به ما داسې شعرونه په دې ښار کې اورېدلي دي، په هر حال شاید ما ته هم خلک ووایي چې ته په ښار کې دا ده. ما دا د ځینو شاعرانو داسې خبرې اورېدلې دي چې دا هغه کومه فضا چې ده د ده په شعر کې کلیوالي فضایي، خو کومې خبرې ستی کوي هغه کلیوالي نه وي. مطلب دا ده چې هغه خوند نسی اخیستلی ورنه. نو موږ که دغه شیان راټول کړو، فکر کوم دا د موږ له ډېرو برخو سره مرسته کولی شي. زه به یو څو خبرې تاسو ته وکړم. ځوانانو، تاسې اکثره وخت دا ځوانان ما لیدلي دي، البته موږ هم دا یو وخت هم دا ټوکه سوې وه، د دې عمر تقاضا به وي چې زړه یې غواړي چې کار وکړي خو موضوع نه لري. یو ډېره ښه ساحه د فولکلور ده. ګوره دا موږ وایو فولکلور، سمې ده فولکلور، هغه یې نه ویل کېږي که نه. فوک خلک، لور حکمت ته وایي، پوهې ته وایي. د خلکو پوهه، د خلکو پوهه تنها لنډۍ نه دي، تنها متلونه دي. عمان صاحب اشاره مرته وکړه. دا ډېر هر څه چې د خلکو په پوهه کې دي او په دې اوسنۍ ساینسي طریقه کې نه دي، په علمي طریقه کې هغه معلومات موږ لرو، هغه په حقیقت کې فولکلور دی. دا اوس ګورئ د مادي فولکلور زه درشم. مادي څه شی دی؟ دغه زه دا اوس هم راتلم چې چلسوتون له خوا نه ایخوا ته تللی وم، یوه زړه قلا وړنګېده په نورو سیمو کې، عجیبې قلاګانې دي، نیمې ړنګې دي نیمې جوړې دي. په دغو قلاګانو تحقیق وکړئ، د دوی اشپزخانه به چېرته وه، برج به څنګه و، د تیرکش به څنګه و، ولې به یې ورکول، قلا به څومره جوړوله، قلا دروازه به څنګه وله، 50,000 نورې قصې دي پکې. تاسې په دې هره قلا باندې باور ولرئ، رساله لیکل
لیکل کیږي خو خیر تاسو کاغذ نه کوي په څو قلاګانې ولیکئ د خپل سیمه کې په خپل سیمه کې فردن په نرخ کې زړې قلاګانې نه پیژم په سید آباد کې زړې قلاګانې هر چیرته سي است کنه په خپل سیمه کې یو قلا معرفي کوي دا چې د رنګ څنګه ورکاو دا بیا دا پوښتنه وکړي چې دوی دا دیوالونو پلانواله څنګه ده دا خټه به ورته څنګه جوړوله له خبرې نه وای خبرې پیدا کیږي دا ګورې لوی دنیا ده خوراکونه زه د درې کاله مخکې جلال آباد تللی وم د فولکلور سیمینار ولتم بیا ما ورته ملو بابا جلال آباد یو مهم شی چپلی کباب ده تاسو ولې په چپلی کباب باندې کتاب نه لیکئ چې په هغه باندې لیکئ فرضاً د غضنفر شاعري کنه یعنی د چپلی کباب جوړول فولکلور دی ځکه ولسی پوهه ده انده له خارج کوم شی نه راغلی خلکو یو شی سره راغلی دا وکړي بیا ګوره بیا اروپایان نور خلک هم داسې کوي همدغه په چپلی کباب باندې تحقیق وکړي د جوړولو ډولونه معرفي کړي ښه چپلی کباب چې پخوي په ښار کې مشهوري په منطقه کې که څوک جلال آباد له هغه سره مرکه وکړي د عیبونه چې پکې هغه معلوم کړي له دغو عیبونو له دغه معلوماتو نه یو استفاده هم وشي تاسو یو شی هم معرفي شي د کلیو ژرندې دي هغه آبي ژرندې دي اوبو ژرندې هغه اوس مخ په ختمېدو دي هغه ژرنده به څنګه جوړوله د هغې عکسونه واخلئ د هغې وسایل وو هغه به څه ګوره یو شی وو ډول به ورته ویل څه به ورته ویل خور وو څه شی وو ما یو نومونه هېر دي پل وو څه شی وو د ژرندې پل که نه دغسې به یو څو نور نومونه وي عکسونه یې جوړ کړئ که عکسونه نسئ اخیستی رسمونه یې وباسئ هغه زاړه اسیاوانان ژرندهګړي پیدا کوي د هغوی اصطلاحات دا پیدا کوي دا ګوره دا بهترین تحقیقات دي دا په دنیا کې ډېر اهمیت لري او ګورې بهترین ځکه ورته وایم یو وخت به دا نه وي بیا به هېڅ هم نسو کولی او دا به د دنیا په کلچر باندې یو ډېر ښه اضافه وي او ګورئ که تاسې دغه ژرنده ښه معرفي کوئ او ټولو اصطلاحاتو سره زر کاله بعد به یو څوک د افغانستان د یوه کلي د زر کاله پخوا یعنې د اوس زمانې د سل کاله پخوا یو ناول لیکي یو فلم به جوړوي یو تحقیق به کوي اجتماعي تاریخ به لیکي اقتصادي تاریخ به لیکي هغه به یې تاسې مقالې ته مجبوري لیکن د غضنفر تحقیق ته به مجبور نه وي چې د سبک په حصه کې خبرې کوي ځکه چې بابا هغه سبک پېژندنه خو ما له کتابو راخلم زه درته وایم هغه به اول لاس کاري ګورئ د تاسې خوراکونه هم داسې دي معماري هم داسې دي ګورئ دا هغه د په ځینو سیمو کې کاریزونه دي دا کاریزونه اصطلاحات لري نومونه لري دغه د کاریزي مځکې هغه لري مخصوص هغه لري وایي دا چارک مځکه ده دا شواروز مځکه ده بابا دا خو ما ونه پېژندل دا د غزني خواته وایي دا سلیماني کاریز ده دا دیوانو جوړ کړی ده او دا سلطاني ده دا ګوره دا معرفي غواړي تاسو دا کاریزونه چې دي بیا په کاریزونو کې کله کله نورې قصې وي حتی داسې یو ځای جوړ کړی شي حتی یو څوک پکې کېناستی شي دغه د اوبو لګولو طریقې د زراعت طریقې د معمارۍ د ولسي معمارۍ طریقې پکتیا خواته غرونه دي دا ونې دي دا د ونو نومونه دا هر یو چې د ګورې فولکلور ده په خپله سیمه کې دا راټول کوي خو البته په ټولولو کې یو کار وکړئ یو صادق واوسئ یعنې دروغ مه لیکئ یو دومره خبره په دې کې ده چې خبره اورئ کوشش کوئ چې هغه اصطلاح عینا ولیکئ او له چا نه چې معلومات اخلئ د هغه نوم لیکئ د هغه عمر لیکئ د هغه د سواد کچه لیکئ او که ټایپ لري نو ډېره ښه خبره ده چې خبرې درسره په ټایپ کې وي نور د فولکلور ټولونو علم کوم هغه هم نه لري نورې کومې طریقې هم نه لري دا لغتونه چې کله نوی لغت واورئ په خپلو کلیو کې بیا داسې کوئ چې امې تلفظ لیکئ امې په جملو کې استعمالوئ هر لغت ګوره څو څو قسمه کېدی شي په یوه جمله کې یو رقم راځي په بله جمله کې بل رقم راځي نو د ما په خیال باندې ډېره لویه دنیا ده که تاسو غواړئ چې لیکوال شئ که غواړئ چې محقق شئ کله غواړئ چې څېړونکی شئ له فولکلور نه شروع کړئ البته فولکلور ته نه دا لنډۍ او هغه نه دي متلونه نه دي البته هغه هم پوره نه دي ټول کړي فولکلور ټوله هغه ژوند ده چې موږ له خارجیانو نه ده زده کړی او دغلته پرې روان وو فولکلور دې ته وګوره په دې باندې یو بهترین هغه لیکل کېږي تحقیق کېږي چې اسمان ته موږ په کومه سترګه ګورو ما ته یو چا وویل وایي اسمان لار ده که نه هلته به یې دوړه ده که فکر یې چې په صاف اسماني کابل کې څوک نه اوسي یو قسم دوړه ده داسې دوړه ښکاري اخو د دې میلیاردونو ستورو سیارو دغه مجموعه ده بیا هغه وویل وایي د هغه دا راته ویل چې دا څه ده وایي دې ته موږ اسمان لار وایو مال اسمان لار ولې ورته وایي ګوره دا ګلکسي دا کاکشان دا ملکي وې چې ورته وایي په انګریزي کې که نه دا داسې ده په پښتو کې وایي موږ اسمان لار ورته وایو دا ما له اوس مې زده کړو بیا ما ورته ویل ولې اسمان لار ورته وایو وایي دا هغه ده د پیغمبر چې کله هغه ته خود معراج ته په همدې لاره ختلی و نو مال دا دوړې ولیدي وایي دا یې د اس هغه دي دا ستوري چې دي ګوره د هر یو اکثر نومونه لري دا ستوري بیا ګورئ تاسې له چوپانانو له دغو پوښتنه وکړئ چې وایي هغه ستوری چې په پلاني ساعت راوخیږي بیا نو لاره داسې ده او لارې خلک په ستورو معلوموي تقدیر په ستورو معلوموي دا ستوري نومونه لري ستوری چې دی وایي د میزان ستوری که نه د میزان ستوری کوم یو ده ګوره دغه اسمان باندې که تاسې د ولس له نګاه مطالعه وکړئ یوه ډېره لویه دنیا ده ګلونه بوټي لنډې ده ژوند ډېر وسیع ده وایي که ته غواړې چې علاج دې وسي نو مرض به دې پېژنې او دا به
هم مني سي مریض یم که زه یو تکلیف ولرم اول به زه ډاکټر ته ورځم ورته وایم زه ناروغ یم که زه د خپل مرض پټ ساتم د ما علاج کیشي که د موږ ټولنې کوم عیبونه لري د موږ ګټه په دې کې نه ده چې پټ یې کو ما همیشه د علومو د اکاډمي ولر د حکومت لوالو سره له دغو سره دغه جنجالي مل تاسو د دروغو سیمینارونه مو جوړوئ چې هره ورځ خپل خلک غټوئ غاټې غاټې لونګۍ دلته غاټ عکسونه یې که نه او دا پلانی ده او دا پلانی ده او دومره مبارزه کړې ده او دومره مغول یې مړ کړو دا بابا له دې نه څه نه جوړېږي شي تاسو بهتره ده په خپلو کمزوریو په خپلو مشکلاتو باندې سیمینارونه جوړ کړئ ما خو لا هم دا ورته هغه ده یعنې موږ چې دا البته د ټولو د کمزوري انسان خصوصیت دا ده او د کمزوري ملت هر انسان چې ډېر عیبونه لري هغه خپل عیبونه ډېر پټوي ډېر عکس العمل شي ځان داسې حتی تاسو به ډېر بد خلک لیدلي ډېر داسې قسم تظاهر هم کوي د بزرګۍ خپله ډېر بد خلک دي لیدلي به مې که نه دا د انسان قاعده ده ملتونه هم همداسې دي متاسفانه البته دا مرض ده ګټه نه ده وروسته پاتې ملتونه د حقارت احساس کوي لیکوال هم د حقارت احساس کوي دوی په خیال کې ځان غټوي په خیال کې غټولو ته ضرورت نه لرو په کوم ځای کې چې یو مشهوره جمله ده ما ډېره خوښېږي چېرته مې اورېدلې وه ډېر کاله پخوا هېڅ وخت مې نه هېرېږي وایي دا مهمه نه ده چې چېرته ولاړې دا مهمه نه ده چې چېرته ولاړې مهمه دا ده چې مخه دې کومې خواته ده موږ باید دا پټه نه کړو چې شاته پاته یو که دې دا پټه کړله اصلا په تا کې حرکت نه پیدا کېږي په تا کې د پرمختګ انرژي نه پیدا کېږي دا کار وروسته سیمینار جوړی شي د محمود غزنوي په زمانه کې موږ مخ ته وو د احمدشاه بابا په زمانه کې مخ ته وو په پلانۍ زمانه کې مخ ته وو پلانی عالم هم په دنیا کې ساری نه لري خو تاسو خلک بیا وایي چې بابا نو خو په قانون هم تر هر چا ډېر دي آب و هوا هم ډېره ښایسته ده وطن هم جنت نشان ده پوهان هم ډېر زیات دي نو خو هر شی پوره دی نو هېڅ مشکل نشته همداسې دا خبره سرچپه ده که نه موږ باید ځان غلط نه کړو البته مثبتې خواوې به هم لرو خو له خپلو عیبونو له بیانولو باید ونه ډار سو بلکې د عیب بیانول نیم علاج ده ته چې تر څو په خپل عیب پوه نه سې د خپل علاج غم نه کوې پردی خو دې غم نه کوي خپله دې کوې